یو کافر بخپل بوت تلګیو عبادت پکاو دا غ بوت نو نه لات او لات قرآن شریف کې مرضی لات او منات او عزا نو لات دا غ بوت نو دی لګیا دی خپل بوت عبادت کوي یا لات یا الله تو یا الله تو غ بوت دی ای زما لات خدای سترګې ورل سترګې ورل نو خلی خطا شو دا یا الله تو پدې یا الله انسان جو خلق خطا کی یا اللہ تو اور چستر کی اور یا اللہ تو فوراً اللہ آواز ودکی لبیک یا عبدی اے بندہ حاضر امسوے فرشتے اللہ تو وی خدای دا خطا تا آواز نکی خلی خطا شوا سرگی پڑے شوئے بی خودی بدت چگا وی خلی خطا شوئے علات بدستانو واغش اللہ سوئے بے شک ما ته پته ده چې دی د شو خلی خطا شوا او بغلته زمانو د خلی نه خط لیکن دې خپل خدای ته لګیا دي چې غوي هغه आवाज نه ورکړي نو چې ما ته چې غواله او زم आवाज ورنکم نو په مو د پر خدای کې څه فرق شو د په خدای او په ما کې فرق ده دی به خپل خدای ته چې غوي اب جواب نه ورکړي او ما کې فرق ده چې ما ته چې غوي زب جواب ورکړي خپل خدای ته کې چې غوي فایده نشي ورکوله ضرر نه نشي بچ کوله او چې ما ته چغوي فرق داري چې د فایده ورکول شم د ضرر نه بچ کول شم لبیک یا عبدی اے بندا حاضر معاصر قدرت الہی ته ګور دغه وخت کې د الله आवाज لري سړي وخت راوځي یو وخت رسید خوب نو بس سوچ کې پریوت الله زه چې عبادت کوم دا خو په غلطه ستانم زما داخله نه ما خو لات یاد او دا خپل خدای می یاد او په غلطه ستانم د خپل نه اوري نو خدای ته په غلطه دومره ماته بیداری چې فورن ماته لبیک حاضر په غلطه می نو مستاد خپل نه او خدای بیا ته ماته متوجه او زما واز اوري هغه بوتي چت کوزمه کې لراو براو د شپې تا یا کاله مې درته چغي والی په ویخه تا قوار جواب را نه شپیتاو بیا کاله مې نه غوښتنه او په هیڅ پخرانه لې او نن په غلطه کې د خپل رب نوم زما د خولې نه ووت دا عرش نه آواز راکوي او زه اورم پته ولګېده چې لوی خدای شته او هغه یو دی او د خیر او د شر مالک خیر ورکولی شي شر دفع کولی شي خدای پاک مسلمان نو د انسان آرزو او تمنا چې کله انسان الله ته آواز کوي نو خدای هر ځای موجود دی خدای پاک ستا آواز اوري خدای ستا تمنا پورا کولش او الله وی فذکرونی ما یاد کې اذکر کو زبتا سو یاد نو مسلمان لپکاری په یو غره الله یاد او خدای پاک بچا د عبادت ناشکری نه کوي د الله په نومونو کې او نوم شکور وته شکور یا شاکر امراغلی او شکور امراغلی دا طالبان په مو سوال کوي چې د دې معنا خو د شکرې نه شاکر او شکور خدا معنا چې خدای پاک شکریا ادا کوي نو شکریا خو هغه څوک ادا کوي چې سره چې خېګړو نو خدای سره خو نه څوک خېګړه کولی چې نو خدای نه چې خېګړې ته محتاج مونږ وایو نه د شکور او د شاکر معنا قدردان څوک چې دا د نعمت قدر کوي هغه ته قدردان لکه وی دا قدردان دي زما د دې نعمت احسان فراموش نه دي نو خدای پاک چې ته عبادت کې د عبادت فائدہ تا ته الله ته نه خو بیا خدای سره ستاسو عبادت قدر شته نو چې خدای سره ستاسو عبادت او ستاسو جارا قدر شته نو دا قدر والا قدردان تشکر او شاکر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یا خو صحابه هغه چې مدینه شریفه تلال نو مکه خو خوله وې خدای دا واز مکه لرال خدای مونږ واپس مکه تکللو دومره مینه او خپل وطن سره او یا الله د حضور پاک په دعا او ته مدینه شریفه دون خواګه کړه چې حضرت عمر فاروق یو د حج ته چې واپس راته او مدینه ته را نږدې شو شپه د شپې رسوار لسمې سپومې وه هغه سپومې ته چې دی باره وته سي جيبه انوار نازلېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی الله وی دا سپومې دلته ما کې دا په مدینه شریفه کې مرانا کې ویرانه دا انوار دلته مرا کو دی دا په مدینه شریفه کې مرا کو دی وی خدایا دا پیغمبر دی کلی مدینه توکل رسول دوله مینه پیداش
او دا اللہ نے یو سوالو کو وی خدای یو سوال دلکوم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا ما لستا پلار کی شهادت راکا دا شهادت سوالو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا و استا پلار کی ما شهید کا وجعل قبری فی بلد رسولک او خدای زما قبر ستا دا پیغمبر پا کلی کے پخار کے اگردا دا سوالیو اے مکی پس ارمانو نکول او یہ بیا دا وقتل چی زما مرد پا مدینہ کی راش او زما قبر دا پیغمبر علیہ السلام پا کلی کش انا تمنا وردو اللہ پورک کله چې د خلافت اخیری کالو نو بازار کې روان بازار کې یو غلامو ابو لؤلؤ مجوسی غلامو دا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام وجوسی واتش پرس اغا لگیا دے دا دغا جوڑی میچن جوڑی میچری جوڑوری لور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی پلار روان دے دا غلام والا ابو لؤلؤ پاسے امیر المومنین زما یو خبر ہو وی زما دے غلام تو آیا دا دے مولا تو آیا مغیرہ بن شعبہ تا چی زمانہ دا مزدوری پا ماک کمک دا غلامان بخلق واغشتن بیا بے پکار روزگار کو او سر بے تلق کرو چی دا روزی با دمر پیسے پیدا کی یا دا میاشت با دمر پیسے پیدا کی وی زمان دے مولا تو آیا چی دا مزدوری آبان دے کمک وی سمر درنا وی دمر رانا اخلی وی دا خول لگا دا ریرا ندا گوری در مازی سمر کمک دا غلام غصہ شو کی یو خبر او پلوی خد طالبم یو جرنده جوړه کړ مرغیونه نو یو چاړې جوړه کړ دو مخې او سلوی خروزی به ګرمول او د زهر په اوبو باندې به وبکوله الور چاکویا چاړه کړه ګرم دغه کوي او بکای دا ګرم کینو بیا ولا اوبو ور هغه سره دا چاړه لګه مضبوط شي یادا چاکو نو اغا دو مخی چاله بے روزانه گرمولا سرا بیکلا او دا زهرو بی زانتے خولی ویغی کی بے بو پکولا سلوی خروزی ولا دا زهرو بور کرے دا چال پارا دا یاتی عمر دا پارا چکر چرت دا زخم نمال دشی نو چی دا زخم دا اثر نمال شی چالی تیار اکلو زان سر پتر اور جماعت ترار د سار ملدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سار پا مازه والا او تلاوت کاو پلومبی رکال او دی شاعتا والا دی چاہتا سپتل ناگانا چالی روستا و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو سو سخت گزارو نوکر پاگا دو مخی دی چالی ہوا سخت گزارو دستی پچالو وہ چی چالی دخید تکوری را پوری وستا دوینو شور پور شو غریق پریور لیکن روح پا اغا وقت کے لیک چغو والو نے وازون اوکل فوراً یو بل صحابی شاعت زمٹے انہی واغیزان پزے ادرو لوی دا منس پورک دا چالی سمر سخت در دیو دا زخمون سمر در اوینت بیگی لیکن روح دا منزی گوری اغا وقم خیالو سار نون دوی رحم شیر رضان پزے ادرو اسم چی امام تسا مسئلہ پیخشی ندیر فوراً ورپسی چی کم مقتدی والاری شاعتا او د مس په امامت پیږي غری د موټونی سي ځان پجې دی ودرای باقی چې کومل دی هغه باغ دی امام پوره کی لو دا هغه صحابي د متونی او د ځان پجې باندې ودرو ویشاب دا باقی مس پوره او دغه سړي چې حضرت عمر رضی الله عنه دی تختې ده صحابه ورانی و نو سور ل صحابه نور مواد سور لس کسا نور مریبانان شیدان دکا دو مخی دی چاله دا وسا اخیره کی یو صحابی یو فیارتوب وکاغسر یو کوٹو اکوٹ راوازشتو پدر پاسے ورواچ جو بل طریقہ کو دی نگیری پر یہ کوٹ کی بیدن نگیر کو ندی بگیر شی چاہ کوٹے پہ ورواچ و ندی چاله راواز زانے پیدا لو کہ ما سر بود بی سکی بلا خلق میں ملک پر او امیر المومنین میں موالد خو خیر صحابو کلک انیو نویت جیر کی واچ رستو صفونو تیارو دا سار مندو بجلے خوینا رستو سا خلق پوئی دے شرستو چی سبونو کی کم خلق والارو اغیوی چی مود دمرا پوئی شو چی دا عمر آواز بند شو دا بل صحابی آواز شورو شو
او لک په غرب بر پیشو کې رب مخ کې سبونو کې شور او شراب او زمن به تلیو کر موز مکمل چې موز مکمل شو د نوینه بیگ او په کم ځای کې والا دی د حضور پاک په محراب کې والا عجیب خبره ده اللہ نے سوال کرے چې اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک خدای استا پلار کې شهادت راکې نو شهادت ولا خدای د پیغمبر علیہ السلام په محراب کې ورکړي هغه د کی ویری پیش چې کوم دی به حضور پاک امامت کې مسکا روز خدای ته کومه تمنا او په سوال دی اخلاص نو په خدای پاک کې ګوره خبره نو خدای پرې خېره او دنیا ته رجوع کړي کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغو او چې ضرورت هم نه نو خدای مې ورکړي خدای مې را تو زمارو اگر سوال کرے خدا شہادت را لراکا اللہ والا سوال دا سے قبول کر حضور پاک پا محراب کے والا شہادت دے غریب دے ہوشش صحابو چت کورتے ہیں چیوے اگر بے ہوش پروت دے راجل داغ زمانے حکیمات او طبیبان علاج ولگ گئی بیچی والا بخل کے آرائی اگر پدے خیٹ رو دی دیکھا خیٹے سورے دا میدہ سورے پیل خیٹی تا دن نزی سترگی او غارولے اکل سترگی او غارولے نو لنبی تا پوستا سکے گورا چی خلق سترگی او غارولے لنبی ویالا شابے ڈاکٹر راولے طبیب راولے مرشوم علا شابے زخم آلاو گندے نو چی لنبی سترگی او غارولے تا پوس کئی وی منس پورا شو کنا اللہ اکبر صحابہ ورتوی زامن ورتناسی صحابہ ورتناسوی او پیچا سرتا ورسوی فلان کی صحابی اخیرہ پوری سرتا بالکل اخیرہ پوری سرتا ورسو وی خوص مالو براولے صحابہ دا خیالو چی گنی ریتا گی ذکر آپا دا زن کدن وقت او دا وقت انسان تا تگا تندہ لیک وی شابی او براولے اغی والا او بپا لوٹا گئے کیوی نا قد لوٹا کی راولے کوزا کی او براولے فمن دلال الاوبی والا راولے او پا دی تمدی چلی تگی دی او دی بدو بسکی شکل او بولا راولے وی مال لگا تکیا را کے اغی والا تکیا ورکرانے گئے او بے پا کاسکی روی نا کاسکی مالا رے وی سیب سکی بس کی وی او دس کو او دس او برا تواچے علا شابے نور کو ندی خطلی وی نسیب لا ندی خطلی وی شابے نور دو نخیجی چاو دسو کن لی ورطوی عبداللہ ابن عمر وی بابا تیمم باندیو ککن تالا خودی وقت تیمم جائز دے وی بچی دین ما تا مخایا ستان ازما دا حضور پاک سارا صحبت زیاد پاتے شوے او ستا پا نسبت ما دا حضور پاک نر دین مسئلے زیادی ولی دلی دی شابے عبرا تواچے وچے او دسو تاغا حال کی عبور تواچو لے او دسو چی بے کل او دسو کو وی تکیارا کے رانیق میں کے او مخالا قبلی تا مخامخ کے چی منزو کو زی ورطا بیاوی وی بابا پیشارو کا دی وقت کی غطالہ پیشارو ملتیز دے وی ما تا دین مخایا بچے ما دا حضور پاک سر دیر روزی مبارک صاحب سر دیر وقت تیر کرے دا دین مسئلے و دا منچل میں تیر ذکرے منزیو کو دا منظر چکل فارغ شل بیت پوسکوی دا چوالا ورنوری خبری روکی دا پچال چوالا ویدا ابو لؤلؤ مجوسی غلام دا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام اغوال اخو مجوسی کافر اور یہ سوئی وی الحمدللہ خدای لسانا دا جدا ما مرگی دا اغا سری دا لاس نونک چیا قبلی تا مسکے جدا کافر دا لاس امرو دا اغا سری مجوسی جدا منگزار دا لاس دا ما مرگ مقرر نشو او زما مرد دا مجوسی غلام دا یو کافر دا لاس مقرر شو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پخکل او بہترین اواز سره د اسلامی واقعاتو او اسلامی بیانونو اوریدلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ ګوره دې کې د مز اهمیت ته اشاره ده ولې چې مز گزار سره او هغه عالم نه به بیا جهنم ته دا هغه مز فایده به ختمه شوې خرج د مسلمان من گزار د لا سمون نشو مو د کافر د لا سمون شو وی دې خدای حالات کې ته خو ما سستغه خبره نه وکړي ته خو ما دومره و کې دا کم
مزدوری درنه مولا اخلي دا خو لږ ډېر شی نه دی لږ شی دی بیا ورته صحابه راغلل وی سیف سلیم نیولی دی ملیکو حکم کوا چې ملیکو وی ولی وجنه وی ته چې ووالی وی زه خو لا جم دی وی په هغه به قصاص اله راځي چې زمل شو نو زه خو لا من نیم جم دی نو تاسو څنګه احساس کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو وی پاگا با قصاص علا را دی چیز عمل شو نو دا خلامن دین جم دی نو تاسو سین قصاص کرے او چیز کل مر شم بیا میں اختیار دا وارثانو دی کبھی وجنیو کبھی مفتو کے بخیاف وکی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ را دا غپلارو حضرت عباس اغبر غلامان تجارت دا مریان بے غشتل او خرطول بان نبی راوستل او ببار بے خرطول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راغی ورطو درید ورته وی کاکا جی چواله وستا بلار مړکلو عباس وسیالو رضی اللہ عنہ اغلی شو وی ذکا چی دا غلامان او دا مریان دا دی تجارت تاپل دا غل بار ناروستی دی زمارو بے اخیری وصیت سو وصیت دو اس بردان نپس خلیفہ گوری پدانی فکر نشتا نشورائے جوڑا دا شپگو کسان وی د شپږو کسانو شورا نه جوړ کړل دي چې څه فیصله وکړه او زمانه پسندي او زما زوی عبدالله ابن عمر دې پکې ناست دي او د هغه اوټ بني کله کله شپږو کسانو بیا اختلاف راغی زما د زوی رې به پکې نه د دې صرف اسې مشوره کې شامل کې د دې اوټ بني کسلور یو خواشو دو بل خواشو زما د زوی رې له به اعتبار نه بل وصیت دې سو وی بچي وی لار شی او کارو وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وایي چې زما زړه د ارمان چې د حضور پاک په ګوان کې دفن شو لو که چرته ځکه حضور پاک د عائشہ بیبي په کوټه کې دفن او یو وسره حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ هم دفن لو که عائشہ بیبي اجازه را کوم کرا نه کوم عبدالله ابن عمر لار دوی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ تے رضی دروازہ کوڑا بولا سو کہ عبداللہ ابن عمر بابا میرا لے گئے او اغدا تمنا کی سوال کی کتی اجازت اور کے نو اغو چې د حضور پاک په خوا کې دفن شو عائشہ بی بی ہوتا سوال وی دازیا خو ما ځان له وخت کړو وی ما یو قابه مفلاری حضرت ابوبکر او بل قابه می خاوندی نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر غواری نو ما پزان دل ترجیح ورکړه عمر دی پکې خرج او زه بد نور مرګرو بي پیانو سره د مديري په مقبره کې دفن شو ذرا سنیغ دروازے تکتل جی عبداللہ ابن عمر اخکار شو یہ بچے سے خبر دے رہا ہوں بے جستا سخو سواغ خبر میں دے رہا ہوں اگی خواہ غزے زان لگو رکھرو واغوی چیزے پردان عمر لے ترجیح ورکو عمر دے پدے دے کی دفن شو وی بچی د ایمان نه پس ګوره دې ټکي ته وکړ وی د ایمان نه پس چې د ما د زړه کم لوی خواهش و هغه دغه چې د حضور پاک په ګوان کې دفن نامه عزت تمنا وی اسنه دی وخت لا ز امیر چاوته امیر المؤمنین وی ګوره د امیر المؤمنین نه اوس مرب او ظاهر کې بیا د مسلمانانو باسه ممکن نه عائشہ دلنه د ازما تنی خو خپل په زما د حیا د وجنه غږ نشي کول تو چې کله را نستاو کی جنوبیاتی دوباره تپوسو کی کرک میاو سے ورته وی چې عمر حاضر شوی نو که دوباره بیا تپوسم تیو که د ما د مرګ نه پس اجازه تیو که او ډېره ښه که نیمه د مسلمانانو مقبرې ته یوسې چې ساتیو خاطر بیا یو بیا د عائشې بیبي د تپوسو کا هغې بالکل زماره طرف نه ورته اجازت دی نو د حضور پاک مبارک قبر سره د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی پدات شکل کرے جدا حضرت ابوبکر سر د حضور پاک دی وګو سره برابر لگتے خطر او د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبر سره دی ذات شکل چې د حضرت عمر سر د حضرت ابوبکر وګو سره دی مخا مخا وہ سوال سے کرے سوال ادا کرے کہ وجعل قبری فی بلد رسولک وی خدای زما قبر استاد پیغمبر پخار کې وګرځوا د دغه ځای سوال نو کړي د مدینه د خار سوال کړو چې د مدینه په خار کې د ما قبر راشي نه الله وسونه احسان وکړ وی د مدینه خار نه
د حضور پاک کور او د حضور پاک کورم د هغې کوټه او د هغې مبارکه کوټه نه د هغه ګورنر نصیب کو مدینه منورې سره چې څوک مینه ساتي او محبت ساتي دا د څه د وجې نه ساتي دا د حضور پاک د وجې نه چې دا د کلي خو ډېر شته په مدینه شریفه کې نه ابشارونه شته او نه پکې ځنګل شته مکه او مدینه دواړو کې داسې ده نه پکې ځنګل شته او نه پکې ابشارونه شته او نه پکې د سیر او تفریح شته سیر تفریح له خلک هغه ځایونه دوی چې کوم ځای کې ځنګلې وي یخې هواګانې وي واورې وي پکې او یا پکې نهرونه او سیندونه پکې دا ایسته په مکه کې شته او نه په مدینه کې شته دا پکې نشته او بیا هم خدای پاک د مسلمان د ظلمین هغه ځایونو سره پیدا کړې ده دا د څه وجې نه دا د بیت الله د وجې نه او د حضور پاک مبارک د وجې نه نو چې د ست د حضور پاک د وجې نه څوک د مدینې شریفې سره مینه کوي دا د چا سره مینه شوه د حضور پاک سره نو چې کوم انسان سره پیسې وي او حج په فرض وي نو حج لري لاړ شي حج په چا فرضېږي چې کوم انسان سره د بیت الله شریف د تلو راتلو پیسې وي کم سړي سره دومره پیسې ورسره وي چې دی په بیت الله ته لاړ شي لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې دی بیت الله شریف ته لاړ شي او د حج احکامات پوره کړي او بیا واپس خپل کلي ته نه ورسي مثلا د داخلې پیسې بې د داخلې نه خو څوک نشي تللی او په ښځه هله فرضېږي چې هغې سره د داخلې پیسې وشي او خاوند یې ځي یا رور یې ځي هغه انسان ځي چې د دې ورسره مستقل نکاح نه کېږي زوی یې ځي رور یې ځي خاوند یې ځي مثلا ترې ځي ماما یې ځي نو دې سره بیا که د یو کس پیسې موشي نو هغې سره به هغه سره به ځان ملګري کې ولاړ او که چېرته بل څوک یې داسې رشته دار نه ته نو بیا په دې هله حج فرضېږي چې د دوو کسو پیسې ورسره وشي خپله داخله به مو کې او زوی له دې مو کې رور له دې مو کې مثلا یا پلار له دې وکړي یا خاوند او حج به وکړي د بیت الله شریف دا ضروري څیزونه دا عمره فرض واجب نه ده ګوره زمونږ خلک عمرو له دي او حج پې فرض دي حج له نه دي دا سخت مجرم دی چې کوم شی فرض دی نو هغه نه کوي او چې کوم سنت دی نو هغې له منډې وي بیا په حج کې زمونږ خلک عموما تمتع حج کوي د طالبانو ګرانې خبرې نه کوم چې درې قسمه حج زمونږ خلک عام تمتع والا حج کوي تمتع حج څه ته وایي دیر کې را ډېر ځای نه روان شي د خپل کلي نه دې بدل ته ځان برابر کړي زیاتي ویښته به وخورئ هسې مفته کې یو ځل دا زیاتي ویښته او نوکان کټ کول پکار زیاتي ویښته به لرې کړي نوکان به کټ کړي ځان به برابر کړي او چې د کور نه ځي بهتره دا ده چې مخکې نه چا سره لین دین دی چې هغوی سره خپلې صفایي راولي ځکه د ژوند او د مرګ پته نه لګي مړ نه شي او پردی حق پې پاتې نه شي یا د چا پې قرضي دی هغه قرضونه دې خلاص یا دې ورته ووایي چې راشم وروستو به یې درکړم ټیم دې ته وغواړم فرشتو کې په صله رحمۍ کې چې چا سره روانې دي هغې سره د خپلې روغې وکړي جوړې دي صله رحمي قطع کول ډېر لوی جرم د ګناه کبیره ده او دا یو ښه بهانه ده یارې ډوډۍ وکړي هغوی دې راوغواړئ یعنې شرمېږي دې نه ځان ته دې لوی نه وایي په خپله دې لاړ شي هغوی سره دې جوړه وکړي چې وروره حج ته ځم او دعا درته به کوم او دعا راپسې کوه بیا چې کله ځي د کور نه عموما خلک ځان سره یو څلور جوړې جامې وړي دا دې دپاره وړي چې هلته خپل پنځل خو ګرانې په دوم کار کې او نه چاته ټیم ډېر میلاوېږي نو عموما یو څلور جوړې جامې وړي او زه دې خلکو ته ویم په دې څلورو جوړو کې چې څلور وړې درې وړې پنځه وړې نو یو جوړه په دې نیت باندې نوې یو سا چې
چې دا ته په مدینه منوره کې واچي چې کله مدینه منوره ته ورسې او لومبه د حضور پاک ملاقات دازه نو خشته جوړه بواچي زمونږ سلف او اکابر او تابعینو چې به کلم د رسول الله مبارک سلام دل نو غسل به او اعلی قیمتی جامع به غسته یا صفا سترا او خوشبو به پوره کولا او ډیر په ادب او په احترام به رسول الله مبارک ملاقات زده د حضور پاک د وفات نه پسم د ملاقات هغه احترام د کوم داغي د دنیا په زندګۍ کې کوم احترام او کوم قدر خیر د مدینه خبرې د ترستو کوم ځان سره دی یو تولیه والی یو بیگ یا یو بکسته والی تچیکیس او ځان سره دی خپل ضروری داروګان والی بنین منین یو جوړه سیاتی کېړی بوالی یو خو هغه کېړی بوالی چې هغه کې د ګیټه ښکاري او د شپې د منځ د هډوکې ښکاري د چپلو په شان ځکه په حج کې او په عمره کې دې حرام وتړي نو د خپې د بر اوپراډو کې بخکاره کوي او ګیټه به مخکاره کوي او ځان سره د یو جوړه نور کېړی وایي چې دې الته استعمالوي یا سپلی چې د کوم عادت دی ټوپې موپې بنین منین یو بکسوت ورې ځان سره والی د ګنډلو ستن او ورسره ستار دی والی کله کله انسان دی او پکارېږي یو پین دی والی کاغذ دی والی بعضې ضرور څیزونه او بعضې وخت انسان په هغې لیکل کوي تصبیر ځان سره والی مسواک او د برش مش یا صابون پرېږدي په جس کې هغې کې څه خبره نشته چې هلته بیا پر ریالونه هلې نو ښه نه چې دی ځان سره یوسي یا د شړشمو تیل ځان سره په بوتل کې بند که دا پرېږدي دې کې څه فرق نه راځي دا ځان سره والی نو د دې ځای نه به پېښور ته لاړ شي نو پېښور کې به بیا څه کوي او ښه دا ده چې د کور نه وځي یو دوه رکاته نفل وکړه په سفر چې بنده دي یو دوه رکاته نفل دی او د دې نفلو نه پس الله ته توبه وباسه او معافي غواړه که خدایه څه ګناه شوي ما معاف کړه په اوږد سفر روانېږه او د خدای شکر ادا کړه چې خدای شکر دې تا راله توفیق راکړه او نیت به دې د اخلاص وکړې چې خدای زه حج ته ځم ډېر خلک خو په دې نیت دي چې لاړ به شم او دا مې دویم دی او دا مې دریم دی او دا مې څلورم حج دی ریاکاري به نه کوې خدای که شیطان څه نیتونه اچوي زه معافي غواړم زه خالص په دې نیت ځم چې ته راضي شي دا برابر نو لاړ به شي ایرپورټ نو ایرپورټ کې هغه چې کم د ایرپورټ پیسې وایم به پوره هغه بکس به د ناغوي جمع کې هغه به هغې له ورکړې په جده کې به یې درکوي خو خیال کوه چې بعضې سامان به هغوی له نه ورکوي لکه احرامونه چې ته تاوې دوه څادرې د احرام او هغه کمربند چې ورته وایي پټی دا به ځان له والي او پیسې او پاسپورت ټکټ موبایل وغیره دا به نه ورکړي دا یو رکوټ بکس بیگ ځان له واله د هغې کې غاړې ته واچي نو بیا بره د هغوی څه خپل قانون دی ایرپورټ هغه به پوره شي نو بیا یو حال دی هغې ته به دې بوځي نو هلته بیا که دې غسل نه کړی نو هلته غسل وکړه د غسل انتظام پکې وي او که دې کړي ضرورت یې نشته خو بهتر دا ده چې بنده غسل وکړي نو دا غسل نه پس د احرام د تړلو ځای وي هغې ته به ورشي نو پرتوک په ځای به یو څادر ته کې احرام دی ته وایي سپین څادر که سپین رنګ نه بل څه رنګ مې نو کار کېږي خو عموما سپین څادر مستحب دی حضور پاک د سپین څادر ذکر کړی دی وی خیر ثيابکم البیس سپین جامې ستاسو دپاره بهتر دی وکفنوا فیها موتاکم مړیم چې ښخوئ په سپین څادر کې ښخ کړي نو سپین څادر ښه دی هغه سپین څادر د احرام په دې دوکانونو کې خرڅېږي اما یو د ځان نه د پرتوب په ځای لنګ کې او هغه چې کم کمربند دی پیټۍ د ابه پې وتړې د پاس چې کم زاړه خلک دي د هغې به راته چل وکړي څه دونه ګران کار نه دی هغې کې جیبونه په هغه جیبونو کې به یې پیسې میسې واچي او کمیس بنین به لر کې نو بل څادر به د کمیس په ځای د ځان نه تاو
ټوپه به نه په سره هغه چپل به واچې هغه کېړی چې د خپې د اوپره هډوکې او ګیټی دی پکې ښکاري ولې داسې هم شوي یو سړی عمرې له ته عمره وکړو چې واپس راغی ما ته مولوي صاحب ما نه خو یو غلطي وشوه مې څه وی پرتوب مې نه ایستی و د پاسه مې پرې څادر تړلی موږ سره په حج کې ډېر عجیبه ساده سړی ډېر عجیبه ساده او عجیبه سړی په دې نیک سړی و هغه ځای نه ولا چې قالین راغونډ کړی و او جومات له یې راوړو دا د جومات ته وړم او چې دلته راغی په دویمه درې مړ شو غري خدای پاک دې وایي نو ما ته وی دا بس کې وی دا ما او خیال نو بس احرام مې وکړ کمیس به وې ساغه په ځای خو مې بل صادر واچو خو خیال مې نو چې پرتوب مې ستوي د پاسه نو مې بیا مې بټول عمره مې پټې وکړه مې دم باور کې یو ګډ یا یو چيلې مو سلام چې ټول اعمال دې پټې وکړل بس ګډ چيلې مو سلام نو خیال کاواسه نه چې تم د پرتوب د پاسه لنګ وتړې چې دا پرتوب لرکو مو درنیر پاتې نشي هغه جامع برا واچه اب یو تیله کې یا یو شي کې واچه خپنه او بیا به 2 رکعات نفل وکړي د سنت الاحرام په نیت دا د حرام رسول الله مبارک د حرام 2 رکعات د حرام نه مخکې کړي دي 2 رکعات به بعض خلک وی دا تحیت المسجد دی نه پیغمبر مبارک چې په کوم ورځ کې په ذوالحلیفه کې احرام طلاق وخت جمعات کم دی جمعات خو وروستو خلکو بیا جوړ کړی اخو یو صحرا یو میدان نو نیت به وکړي او زموږ علما لیکي وی په لومبي رکعت کې به قل یا ایها الکافرون وی او په دویم کې قل هو الله احد خو خیر کدانی نور سورتونه هم ویلی شي سر به پټ کې دې وخت کې لا تا نیت نه دی کړی نو چې کله د مانځه نه فارغ شي او مونځ دې وکړو نو بیا به سر ښکاره کړي نو د عمرې نیت به وکړي د حج به نه نو لکه چې راولم کافي ده رسول الله مبارک چې څومره نیتونه کړي د زړه کړي لکه راوله چې عمره کوم بس اصل نیت هم دې ته وي قصد قلبي چې په زړه کې نیت لیکن که په خولې ویم ویلی شي وی یا الله د عمرې نیت کوم ډېر راته اسانه کې او ته قبوله او زموږ عالمانو فقهاو د خلکو د اسانتیا دپاره د عربۍ دا الفاظ جوړ کړي دي اللهم انی اريد العمره فيسرها وتقبلها مني یا الله د عمرې نیت کوم ته راته اسانه کې او ته قبوله خیر په پښتو کې ویل شي یا الله د عمرې نیت کوم اراده مې وکړله او ته راته قبوله کې او ته راته اسانه کې اسانتیا به راته خدای کوي او قبلې به الله ذوالجلال دین مخکې به سر ښکاره کړي نو بیا به لبیک په زوره شروع لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک یو ځل به خامخا په زوره سړی وی او په دویم دریم ځل که ویم ویلی شي خو یو ځل خامخا او ښځه به هم وی په هغې مواجب دي خو هغه به په زوره نه وی پټ به او که چاله لبیک نه ورځي مسنون خدا دی نو بل ذکر دی په زوره ووایي لا اله الا الله دی ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یا بل ذکر ادې په زوره ووایي خو که یو ذکر یې په زوره نه وی دم به پې لازمیږي یو ګډ یا یو چیرې به بیا هلته لالی په سعودي کې غریبانانو له به ورکوي دې ته دم لبیک ته مخکې نه یادول پکار دی قسم د ډېرو خلکو له لبیک نه ورکوي او ډېرې بوډاګانې زنانه حج ته اړه کېږي عمرې ته اړه کېږي او په لبیک نه پوهېږي لبیک نه ورځي هلته د طواف چل نه ورځي هلته د حج چل نه ورځي بس دی خوښی چې بېبې راشي او پالنګ کې بیا کیني ښه مزېداره او متکې ته یې ډډه والي او خلک ولې مبارکۍ له راځي او ماشومان راولي او په هغې چوپ چوپ کوي پیره ته جوړه شو اجانه ته جوړه شو نور کړی ته تاسو کې ابه بیبي عمره څنګه دی وکړه یې زویا خو چې چا سکول هغه مې کول نه بیا غریب نه پويږي نو زنانه چې شوق لري او حج د دینو چل دې زده د سکول د تعلیم یافته زنانه هغه پويږي بیا د سکول کالج چې کومه تعلیم یافته زنانه هغه پويږي نو سړی نه چل نه زده کوي د خپل رشتہ دار نه د دغه زنانه ولدي لاړ شي او دا غي نه چې مخ کې عمره کړي او حج کړي او تعلیم یافته دا غوي نه چل د شرم ولې نو خذ په پټ لبیک وای
چې لبیک اوې نو باس اوس دا په حرام کې داخله شو نیت یو کا اوس به درې رسیدونو نه ځان ساتي اوس به ګنډلې جامې نه اچي اوس به خوشبویي نه پورې کوي اوس به خوشبویي خوراک هم نه خوري خوشبویي بدن ته په پوزه راکاږي نه دی نه به هم ځان ساتي ګنډلو جامو نه به هم ټوپۍ به نه پسرئ بنین به نه پسرئ جورابه به نه پسرئ هغه سپلی کېړی به نه پښتو کوي چې دا ګیټۍ او دا بر هډوکي پکې پټ شي نوکان به نه دي ویښته به نو باسي او که چاره دا به هم کوي نو ګیرې له به ډېر زیات زور نه ورکوي چې ګیره نه چوڼی دا کار به نه کوي ویښته به نو باسي خیرې به هم نه لرکوي د ځان دا به نه وي چې خو ما نه خو وینځي ورېږه په صابون ځانېدم صابون به نه استعمالوي صابون خوشبویه هغه صابون چې هغې کې خوشبویي نه دا په سعودي کې خرڅېږي نو که هغه صابون استعمالوي نو خیر دی لیکن ضرورت د صابون نشته ولې د حضور پاک نه تپوس شو وی دا الله رسول کم اجر غواره دی الله اکبر الشایس الطفل اغا که دا سر ببری او دا سخا بین دی روانه ببر سری وی گومن سی وی خوی اختتی وی او دا سخا بین دی چی اللہ فرشتو تا دا خبره مخامخ کی اللہ خو خبردار دی خو فرشتو تا وی کہ اے فرشتو تاسوی انسان ما پیدا کوا فسادون قتلون بکی داغا انسان دی چی ما پیدا کوا داغا انسان دی چی لکون روپے زما پا خاطر ورکر ما خو چالی او دا اغا انسان دی چی لکا دا لیونو روان دی پخپل خوشمویه و بدبویه ندی پخپل سر گمنز و غیر گمنز ندی وی تی روان دی و دې د پاره چې بار رضا کی نو الله په فرشتو فخر کوي او لبیک بشورو کې نن سبا مصیبت دی خلک لبیک نه وایي په لبیک خلک شرمېږي حالانکه مسله د دین دا ده چې په لوړ ځای خېږي لبیک به وایي چې کوزېږي لبیک به وایي ګاډي ته خېږي لبیک به وایي ګاډي نه کوزېږي لبیک جز ته خېږي جز نه کوزېږي لبیک به وایي آئے سلام سونا غوره دی چې چا سره ملاقات کې او سلام کې نو د سلام نمک کې بل بیک وې نو بیا ور سره سلام طالب بیک د حاجی او ترانه ده پدې شرمې ګم پدې فخر وکا دا مو چې خلک وی لبیک خلک بخپل کار کوي معنی څومره ښکلې ده لبیک یا الله زستا په در کې حاضر یم خدای تا تا زیر والاړې مله لکه موږ کې چې سړی زیر والاړ حاضر یم تا نه پټ نیم تا نه غیب نیم الله تا ته ولاړ یم ته مې یې پروردګار څومره الله خوشحالي ستا در کې ولاړ یم ستا په ځمکه ولاړ تا نه غیب هېڅوک نه دی او زه درته مخامخ ولاړ یم لبیک اللهم لبیک ای زما الله لبیک تا ته بار حاضر ولاړ یو زستانه پټنی ستا سوال ته حاضر ولاړې ما کته په ما سکار کول غواړې الله زه حاضر ولاړې ما کته ما قرباني کې بیا درته حاضر ولاړې یا وی لبیک الله اکبر لا شریک لک الله تعالی شریک نشته دی شریک خو هغه چالي چې محتاج ته خو خدای محتاج نه الله په شریک ډیر زیات خپه کېږي او چې دا دی وی چې تعالی شریک نشته په ډیر زیات خوشاله لا شریک لک لبیک یاوی یا الله حاضر ام کنه پروردگار یو ځل نه بار بار ستا در کې او تا ته حاضر ام زما سټ دا تا ته دې زما سټو کې ستا په لاس کې چې سره باندې کې او سره ته وی الله تعالی ان الحمد والنعمت لك والملك خدای ثناګانې خو تعالی دې د ثنا لایق خو ته پروردگار او نعمتونه خو خدای تا را کړی څومره احسانات دي دا خو ستا دي پروردګاره دا چې حج دم روانیم دا خپې خو تا را کړي طاقت پکې تا چولې دي دا پیسې خو تا را کړي دا روغ سترګې خو تا را کړي لا شریک لک والملک بادشاہي هم ستا ده اصل بادشاہ خو خدای دی د دنیا په څه بادشاہي نن بادشاہ سبا جیل کې پروت دی نن بادشاہ سبا قبر کې پروت دی تعالی خو الله قبر نشته تعالی خو مرګ نشته پروردګار لا بشورو ورس فیدې سره
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترمذی شریف کی حدیث تے کہ کم عمرے والا حج والا لبیک ہوئی چچا دا لبیک وورے دو دا قیامت پورت بدا خدای پا دربار کے دے لگا وہی کہ چی اللہ دا سوچا مسلمان دے او دا سوچا مسلمانے ترانے مورے دلے دا او تا دا پارے لبیک ہوئی اللہ نے سپٹ ندی او جرا دنیا دا چچا ورے دلے دے اگر طول راشی دا قیامت میدان کے واللہ دوئی نو اللہ وسپارشتا ہوئی اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سوک لبیک وی اللہ اکبر دا نخی طرف تا دا دنیا دا ختمے دو پورے ازمکے دا ختمے دو پورے او گس طرف تا دا ازمکے ختمے دو پورے جو سمرا کانی دی بوٹی دی او سمرا سیزونے ٹول ورسر لبیک وی نو دا خرور ارگونا کی ارگونا نا چی دا شمیر نا زید دیکھے وہ دا دریاب قطرے مرالے دا اونو پانیم دا زنگلون مرالے نو دا دی طولو لبیک چیوئے دا غی برابر ثواب ستاش قسم دے لبیک دلوی ثواب دو حضور پاک با پاک دخلے الفاظم وی لبیک بی عمرتے او حضرت عبداللہ ابن عمر پاک نور الفاظ بی لبیک و سعدیک والخیر کلو فی یدیک تاسے نور الفاظم ستا و خیر غط تاسو یادول نشے ضرورتی نشتے لبیک کروش خیال کوا ومن مون بناوی خیال کوا گیرا کریرے کتے مون دا غد وصلور ویختر چاردام سر پریوتل پریس فرق ننازی اغا بیارستو سڑی او لسلولس ریال صدقہ ورد جز تباو خیجی جز بدی وائلو دی او پا جدکی بدی کسی التا دا سعودی حکومت بل طریقہ کار دے اگر طریقہ کار دے پا پاسپورٹ مہر لگئی ابر آوالے او اغسطا چکم سامان جز دور کردے دے اگر با پپٹا التا راکوس کی او التا با پروتی آغی با دیخبل نم لکری نور بشای سامان بروچت او بیا با جدہ کی رابوی سو بلے کار کو دارے دی اگر با پورا کے نو بیا با دی بستا و خیجے او ستا بیگ او خیال ساتا باز خلق دا سی پا منڈی دیوئے گئی دا بیگ براتا پا بلڈنگ کی ملاوی گئی نو بس نیک لار شو بستا و خیجی دا کارو نکی بیگ بخپل ناوان او چکم بستا تخیجی نو آغیتا بخپل بیگ و خیجی دام پا کرا دی یعنی یو بستا و خیجی و بیگی پا بل بس کے لار شی نو بیا لوی مشکلات وطا جو او گورا چکم بستا تخیجی اغیب دا خیجی نو بیگ باغی کے واقعی اللہ بیک پر اخبلوے کہ منظر وخراشی تا مسافری کل دا سفر منبکے او باقیدہ لبیک پر جاری ساتے نو بس پر بوزی مکے مکرمی نو پلار باندے دا حرم حدودات رہا یو وڑا دروازہ دا لارکے لگی دلی دا پوٹینیشن او بر یو لحیل لگی دلی دا غیسا نو چی پاغی ورزے نو دا اللہ نا بسوالو زبیرت پختو کی ویم اللہم حرم لحمی و دمی و جسدی و خیر غالفاس تا تنیا دیگی پختو کی وایا یا اللہ زستاخ پل حرم تراوستم یا اللہ زما وینے زما ڈوکی زما سرمن زما طول وجود زما بچی خدای دا جہنم پا اور باندے حرام کی او چې بیا د مکی مکرمه آبادی راخکارشی نو بیا پختو کې درته ویما عربی الفاظ تاسو نه یادېږي نو بیا به الله تعالی سوچت کی یا الله مکی ته دې راوستم خدای دې کې زما قرار نصیب کړي مال حلال رزق پکې راکړي د دې د آداب و توفیق الله راکړي او خدایا په دې کې چې څومره عبادت کوم دغه توفیق راکړي او قبول کړي نو بس پر بیا بوز خپل بلډینګ تا نو طالب خپل کمره بوکړي پیسې دراغشتي دي ما کمرې ته باور شي نو خپل بیگ بکیره لک بدمش خدای دې بنده لک دمش او کدامه او مرګري دل نو نه بلار شي بیت الله شریف تا نو ما د تپتی رجومه کې عمره چل خوله ناول با طواف وکړه بیت الله او بیا با دا صفا مروه پا مسکی وچه کری و لگه منده باوه نو بس داستاد عمر خلاص شوا دا عمره لکا چل میرا تطیر جمعه و بلا جمعه خوله دی خواه بلا جمعه نو بیا با دا اغا دین لرشه اخبر سر با اخره بہتر دادا چه سر اخره او کدا سر ویخته والکه نو سید خو دومره ویخته با والکه چه دا چا ویخته کٹ شی دا بند دومره ویخته تے کٹ شی
که د یو بند نه ویښته واړه دي نو بیا به کټنګ نه کې بیا به سر خرئ سلورمه عیسه د سر خریل یا سلورمه عیسه د سر ویښته د ګوتې د بند عمره کټ کول دا ګورې لازم دي د سعودي کې چې دا کم خلک زمونږ رونه بیګان هلته کار لتلی دي هغوی نه یو غلطي کوي هغوی چې راشي عمره وکړي نو هغوی خو سټوکي ساتلي او سرونه یې خشته ساتلي نو هغوی سر نه کټ کوي او نه خرئ هغوی پکې ټک ووایي ټک دی چې قینچي راوالي یو دوه ویښته یو ځای کټ کړي یو دوه بل ځای کټ کړي یو دوه بل ځای کټ کړي قسم دی دا ګناه ده پام کوئ دا چل څوک په هغه ډول به څوک چې الله پرې خوشخفه کړي هغه ډول خوند کوي چې الله پرې خوشحالي نو شیطان درته پړه کې واچوي چې کټ وه ولې سر به خرې او سر به راکوټې کوې نو خشته به نه ښکارې مړه دا ټولې فضول خبرې د حضور پاک نه خشته ویښته د چو مبارک ویښته ښکلې اعلی داسې ویښته به چې چمک پې وه لیکن په عمره کې په یوه عمره کې واړه کړي دي او په حج کې او په بله عمره کې مکمل سر مبارک خریلی دی او رسول الله مبارک بیا دعا کړې اللهم ارحم المحلقین ارحم المحلقین خدای چې سر خریلی دی یا محلقین چې څوک سر خریون کې دي نو خدای پاک ته پې رحم محلقین وایي اللهم ارحم المحلقین خدای چې څوک سر خری نو سر خریون کې دې رحم پې وکړي نو صحابه وایي والمقصرین یا رسول الله چې څوک یې کټ کوي هغوی ته هم دعا وکړه کنه نو درې ځله ووینه چې څوک یې خری هغه باندې دې رحم وی چې څوک یې لنډی بیا وی چې څوک یې خري الله ته پرې رحم وکړي وی چې څوک یې لنډی د الله رسول هغه ته هم دعا وکړه وی چې څوک یې خري ته پرې رحم وکړي نو په څلورم ځای وی چې څوک یې لنډی په هغه هم رحم نو خریون کې ته درې ځله دعا کړې او چې څوک سر لنډی هغه ته یو ځل کړې نو خریل ډېر بهتر دي او که دونه غټي چې د ګوتې د بند عمره کتې کټ کېږي نو بیا کټنګ وکړه بس عمره دې خلاص ځان له پخپله هم سر خریلی شي ولې بعضې خلک وي ځان له سر نه خری پخپله نه ځان له پخپله هم خریلی شي او بل هم خریلی شي دا نشته بس بیا خپل بلډینګ ته لاړ شه او بیا که لامبي هم که نه لامبي هم لامبل څه فرض واجب نه دي خو بهتره ده ځکه وجود به د خولو ویښته به در باندې نو سلخانې اوبه ډېرې دي اوبه لامبي نو بیا به خپلې جامې واچې دغسې لکه مونږ چې یو خو پیدې په سر که کېړی مې بس ممنوعات د احرام ختم شي دا عمره شي اوس میز کې کوه طوافونه تکړه دي چې څومره طوافونه کې کوه زموږ علما لیکي او حدیث کې شته چې پکار دي چې هر مسلمان کم از کم 50 طوافونه 50 چکرې نه ګورې ښه اووه چکرې یو طواف دی نو کم از کم 50 پکار دي چې هر انسان او عمرې هم پکې په میانځ کې کولی شي هلته کې مسجد عایشه دی هغې ته لاړ شه او د هغې نه عمره وکړه بعضې خلک دلته سادهګان وایي مسجد عایشې نه عمره نه کېږي وی دا خو عایشې بیبي باندې خپله ماهواري بیماري راغلې وه نو حضور پاک ورته وی لاړه شه او د هغه ځای نه دې عمره وکړه هغې د عمرې نیت کړی و نو خپله بیماري پې د میاشتې غراله نو عمره خرابه شوه ځکه حج له پکې بیا عمره پاتې شوه نو د حج نه پس ورته حضور پاک د هغې عمرې د قضا ووی نو وی مسجد عایشه نه و هغه وخت کې تنعیم و اوس هلته جومات جوړ دی خلک ورته مسجد عایشه وی وی د رور سره عبدالرحمن سره تنعیم ته لاړه شه او د هغې عمرې قضا دې راوګرځوه نو وی دا خو د عایشې بیبي نه عمره خرابه شوې وه د بیمارۍ د وجې نه نو پیغمبر علیه السلام ورته دغه ځای وښو نو وی په تا خو دا بیماري نه ده راغلې چې تا هغه ځای له دی ناقمقل خلک دا په کوم کتاب کې دي چې ته به پتا بیماري راشي نو د هغه ځای نه به بیا کې چې د هغې قضا کې او بل څوک بیا نه کوي دغه خو نږدې سید یو سړی وي زه عمره کوم د عمرې دپاره شرط دا دی چې که حرم نه بار به وځې نو د حرم نه دا نږدې ځای دی نو بنده رسول الله مبارک د جعرانین عمره کړې ده جعرانین نو بیا خو به دلته هم دا وی چې حضور پاک خو ځکه د جعرانې نه کړې ده چې د حنین غنیمتونه یې تقسیمول نو هغې نه د شپې راغې عمرې وکړه نو تا د حنین غنیمتونه تقسیم کړي دي چې ته د هغه ځای نه کېږې
تاسو قمقل خلق دی بعد هلکه مونږ په دې نیت نه کوو مونږ دا نیت دی چې زمینې هل ته ځو د عمرې دپاره شرط دا دی چې د حرم نه بار به وځئ اوس پیغمبر علیه السلام د عمرې صفتونه کړي دي او زما په خوله کې دا راغلی چې زه د عمرې نیت کوم زه به چېرته ځم د حرم نه به بار وځم نو د عایشې جومات د حرم نه بر نږدې ځای دی هلته به لاړ چې که هر ځای ته د حرم د حدودو نه بار ووتې نو ته ته نیت کولی شي نو تنعیم مسجد عایشه نږدې ځای دی نو خلک ځي د هغه ځای نه عمره کوي بلکل ته کوه دا نږدې او حکومت پکې جومات جوړ کړی سعودي حکومت باقاعده هلته ځي خلک او ګاډي والا حکومت مقرر کړي سعودي حکومت چې څوک ځي نو هلته کې تللی شي یو عمره ځکه حضور پاک عایشې بیبي ته ویلي دي د عمرې دا نه چې د حیض نه پاکه کړو د دې بدل به د دې ځای نه کې او که دا نی نو به د دې ځای نه به نه کې یو عمره د جعرانې نه وکړه هلته ټکسیان به بوځي رسول الله مبارک یو د هغه ځای نه کړی یو که مدینه منوره د مخکې وه نو د مدینه حج نه نو یو به د مدینې منورې نه او زیاتی موکا نو علماء لکی چې رسول الله مبارک په خپل ژوند کې څلور عمرې کړې دي یوې ته حکمیه عمره و یو درې حقیقي عمرې دي نو بهتره دا ده چې تم پته د ژوند نه لګي چې بیا به لاړ شي که نه نو یو څلور عمرې خو خیر دی زیات یې کولی شي خو بعضې خلک روزانه یو عمره کوي بلکې داسې مې هم لیدلي چې سهار هم ځي او مازدیګر هم ځي عمرې له نه علما دې ته مکروه وایي د عمرې ثواب ډېر دی خو د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر یو څلور عمرې وکړه که زیات دې هم کوې کولی شي خو روزانه نه داسې په دویمه درېیمه څلورمه ورځ او زه طوافونه کوه او طواف مې راته ویلي چې بیت الله ته به ورشئ او نیت به وکړې اووه چکرې به ووایې او هر چکر په اول کې به استلام کې او په آخر کې به هم د اووم چکر استلام وکړې او دوه رکعاته طواف واجب به وکړې بس دا طواف پس اوس طوافونه کوه بیا چې د حج ورځې شي ذوالحجه چې ورته وایي دې پسې چې دا کومه میاشت ده ذوالحجه نو په دغه میاشت کې د ذوالحجې په 8 تاریخ نن سبا خلک په 9 د شپې بوځي د هغې څه خپلې مجبورۍ دي خو بهتره دا ده چې په 8 تاریخ باندې د دې لوی اختر دا میاشت دی خلک غسل وکړي ولاړ او زیارتي ویښته و نوکان مکان کټ کړي ښه دا ده چې بیت الله ته لاړ شي یو نفلي طواف وکړي که نه شي نو خیر دی په خپل بلډینګ کې هم کولی شي هم اقصې 2 رکعاته سنت الاحرام به وکړي چې مخکې د عمرې مې راته ووایي په لومبي کې خو یا ایها الکافرون په دې کې دویم کې قل هو الله احد او امقه صادرونه به واچئ هغه مچولی شي بعضې خلک وي نه په یو کې چې عمره وکړې بیا پکې حج نه شي کولی دا غلط بعضې خلک وایي چې په کوم حرام کې د عمره وکړه په هغې کې دویمه نه شي کولی لا انځې به دا ټولې د خلکو خبرې چې په کوم احرام کې د عمره وکړه په هغې کې دویمه درېیمه څلورمه هر څومره کولی شي هم په هغې کې هم حج کولی شي چې پلیت نه او چې پلیت یې خیر دی وي نو بیا به د حج نیت وکړي د احرام د 2 رکعاتو نه پس نو دلته به څه وی یا الله د حج اراده کوم یا نیت کوم الله ته راته آسان کې او ته قبول کې او که په عربی کې وی نو تاسې اللهم انی اريد الحج ويسره لي وتقبله مني دوا او بیا لبیک شروع بس توسو په حج کې د قدم کې او چې کوم څیزونه درته ما ووي په عمره کې چې کوم څیز نه ځان ساتي دې کې هم د هغې نه ځان ساتي نو مینا ته به لاړ شو نو د ماسپښین د 8مې ورځې د ماسپښین مونځ او د مازدیګر مونځ او د ماښام او د ماسخوتن څلور دا نو سار له د عرفې ورځ ده د عرفې د سار مونځ دا 5 مونځونه په مینا کې سنت نو بیا به څه کې بیا به د ګاډۍ بوځي عرفات بس په مینا کې نور څه نشته دغه مونځونه کوه او لبیک وایه او د عرفې پر ورځ به تکبیرات تشریق شروع شي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لبیک هم خلق یو تکبیرات وایي الله اکبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا نو بسوق هغه تکبیر وی سوق دا او لبیک وی او رواني خپ زور وای په شاو عرفات ته ولال
نو که وختي لاړې لږ خوب وکړه او که ناوخته او د خوب وخت نو مې کوه نو بهتره دا ده چې هلته غسل وکړې او که غسل نه کېده او رش ورن صرف چاره دامه نو که هغه جماعت چې بادشاه یا د بادشاه نایب پکې مونځ کوي چې مسجد نمیره دی نو که هغې ته نږدې وي هغې ته رسېدلی شوې نو بیا خو هغه ملا صاحب به خطبه وایي ابه واورئ او د ماسپښین او د مازدیګر مونځ به یو بل سره یو ځای وکړي لیکن که په خپلو خیمو کې دې مونځ کا بلکې زه خلکو ته وایم چې هلته مه ځئ ځکه ډېر لوی رشم وي ټول خلک په دې تلو راتلو کې خپل وخت تېر کړي هېڅ ضرورت نشته په خپلو خیمو کې یو امام مخکې شي او خلک ورپسې ودرېږي نو بیا به د ماسپښین مونځ په خپل ټیم کې او د مازدیګر مونځ به په خپل ټیم کې نو په خپلو خیمو کې به ښه مزېدار د ماسپښین مونځ وکړي او د مانځه نه پس بیا د خدای ته ژړاګانې کوه زاري کوه خلک خدای ته او ذکر کوه درود شریف وایه او یو کتاب کې دا راغلی دی چې سل کارت نه به دا څلورمه کلمه ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر سل کارت به لا اله الا الله ووایې سل کارت به سوره اخلاص ووایې سل کارت درود شریف ووایې چې دا چا په دغه ورځ د عرفات په میدان کې ووایې نو که دې د ټول عرفات د میدان د خلکو دپاره سفارش کوي هم به یې وله خدای قبول کړي تر مازدیګره پورې لګیا اوسه لږ په انورم کښېنه چې ثواب دې وشي بلکې ودرېږه له غوندې بار ودره خیمې نه او په انور ودرېږه قبلې ته مخ که خدای ته وجاړه دا د ژړا روز ضرور رب العالمین فرشتو ته ویو ګورئ که نه د لرې لرې ځای نه راغلي تاسو خو یې مه پیدا کوه دا دې مهراز دي کوي او ما ته جاړې او ما ته چغې وایي ای فرشتو ګواهان شئ ټول مې وبخه وی الله پلانکي خو پکې دا د حج نه دی راغلی دې له پلانکي ګناهګار پلانکي دا پلانکي دا پلانکي دا وی فرشتو دا د دې نیکانو ملګري دا مې ورسره وبخه دومره خلق خدای د اور نه په بله ورځ نه ازادوي چې په دغه ورځ څومره ازادوي لیکن زما رونو افسوس ډېر افسوس چې دا ورځ بعضې خلک په خوبونو کې تېروي چې منځو کې ویده شي او دا ورځ بعضې خلک په چکرو کې تېره کړي په دې موبایل یو بل سره رابطه کوي ته کوم ځای زه پلانکی خیمه کې ته کوم ځای پلانکی کې اورېږه زه د پسې درلم نو خو یو شان خیمې وي یو شان سړکونه یو شان ستنې وي د بجلۍ نو دې ته خو نه پوهېږې نو ټوله ورځ یو بل پسې وګرځي یو بل پیدا نه هسې لکه څه پکې د خدای بنده ملګری دې پیدا که او که پیدا دې نه که څه چل کې او څوک به موبایل کولو کې نو خوب کدي سره به خبرې کوي دوستانو سره به خبرې کوي زما رونو زه خو خپلو دوستانو ته مقتدیانو ته د جمعې چې زما واز څوک اوري بلکې ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې د خدای خاطر وکړئ دغه ورځ د دنیا نه تعلق کټ کړئ صرف الله سره جوړئ ښځې سره او بچو سره هم تعلق کټ دوستانو سره هم تعلق کټ یو الله سره خپل تعلق وساتئ وجاړه ورته ښځې لم دعا غواړه بچو لم دوستانو لم ټولو لم موبایل دې بندوه چې موبایل دې کولوي خو خلک هم د دعا محتاج یي در طرف پاکستان یو ځای بل ځای نه خلک هم ټلیفونونه کوي نو بس هغوی سره به ناست دی څه ضرورت دی ځان کټ که د مخلوق نه خالق ته ځان برابر که او خدای ته وجاړه قیمتي ورځ ده چې الله فخر وکړي په فرشتو دعا دله قبوله نو بیا به راشي خیمې ته د مازدیګر مونځ به وکړي په جمع نو بیا د مازدیګر نه پس بیا الله ته زاري کوه ژاړه بار له ګذره خیمې نه او نور ته سر تور سر ودرېږه ملنګانو غوندې شکل جوړ کړه وجاړه خدای پاک ته کفن دی اچولی دی یا الله پیب لخپیم پروردګاره حضور پاک نه دا تپوس هم کړي چې کوم حج غوره دی وایي هغه کې د لبیک چغې پکې وي او هغه حج غوره دی چې پکې ګډان چیلي و خان څاروي خلک حلال کړي د خدای په نوم نو تر ماښامه پورې چغې وه نو د ماښام نور چې پرېوځي توپه ډس کوي هله به را روانېږي چې تر څو نور نه پرېوتی نه به را روانېږي نو هلته بس کې څوک کښېنه څوک پیاده راځي د عرفات د حدودو نه به هله راوځي چې نور پرېوځي ګورې که نور نو پرېوتی او ته ترې راووتې نو واپس به ورځې او که واپس هم ورنه وتې دم به در باندې لړزېږي ګډ شي
نورا بشي مزدلفه تر باخا مزدنه تمنا او د عرفات په میانس کې یو ځای مزدلفه وته وي چې التراشه نو پکولا میدان بسم لیوده بشي او د خوب نمخ کې به منځو کې او 10 بلاولو کې بلاول به ما خام 3 رکعات و ادانیت پکې د قضا بنه کې وخت خدای بدل نو دا غیر پس با خلق جمع کوي تماسخوتن باو کې 2 رکعاتا که مسافر وي که مقیم وي نو سلور باو نو چې ماسخوتن منځو کنو بیا 2 رکعاتا سنت د ماخام بیا ورپسې 2 رکعاتا سنت د ماسخوتن بیا 3 رکعاتا ویتر بس دا به غمو دي نو کوشش وکړي چې وختي پاسه خوب چاله نه ورځي که په کولو میدان خلق پراتی بجلی لیٹونم بلی بالخم نی خو خیر خوب اون کی سړی خځې ځان له سړي ځان له نو بیا به وختي پاسه او 10 کو کې تهجد وکړه نو په لومبي وخت کې به د سار مونځ وکړي بالکل صباح خطو پس لومبي وخت کې به سار مونځ وکړي نو وقوف د مزدلفه و قبله تمخ کټوله مزدلفه کې وقوف کول شي نو ذکر کوا درود شریف وایا الله تعالی چغه وها نو د انور د خاتون لګ مخ کې با ځان سره د شپې نه کانې راجمه کې مزدلفه کې کانې ډیر ځای کم از کم یو 50 کانې روانه یو کم 50 لګي خو 50 کتابونه یې لیکلي دي خو هغه څلور مې روزه ته پاتې کې او د لوبیا د چانې عمر کان دغه می خیر کته را کوټي می خیر خدا سنت نو نیک براشه خپل خیمه ته باندې نیک براشه د مینا اخیری حد ته براورسه خلق لی خلق دا پیاده را روان خلق نو التکه غټ شیطان وته داخله کوي جمره عقبه اربع کو کانو ارکان سره الله اکبر یا بسم الله الله اکبر ولله الحمد رغما للشیطان ولرضا للرحمن یادت چې الله ستاسو خوشالولو او شیطان د خفقولو د پاره ولم یو کانه بیا بل او بول زیات بنول زیات ګناه ده نو چې او دې او استل نو بیا خدا د چې پداسه طریقې اولې د اخر طرف ته مینا ته شو دا غس بیت الله ته او خیر د ارض نه وشته شي بس بیا به دعا نه کې نیغ بلال شي بیت الله شریف ته نو بیت الله شریف ته چې دې بلارا نو بیا خلق د شکر کوي دې ته په قرباني نه وګوري دې ته د شکر د شکرې ساروي لالو نو خلق یو کس له پیسې ورکړي نو هغه لار شي منډه تر سړی په خپل خونیش نشیتلې نو یاد ساته دلته چې شیطان دې او سرو نخره ګوري چې ترسو ستا قرباني نشي یعنی د شکر نو چې ساروي دې حلال شي په ټلیفون هغه سره رابطه کوي چې چاره دې پیسې ورکړي او هغه ته وي چې ستا ساروي مې حلال کو نو اعلی وسره خره او که ساروي دې نو حلال کړي او سر دې مخ کې خره نو بیا در باندې یو ګډ لازمي کېږي نو بیت الله شریف ته بناشه نو لاول شیطان شو نو بیا سقو دم شو الالا نو دا غینه پس سر با اخره نو جامع بر خپل بدل کې نو لال بشي بیت الله شریف ته نو طواف زیارت تو کې دا فرض په دا غروزه کول شي دا اختر د درې مروزه د ماخامه پورې کول شي د انور پرې وته نو دا بسی خپل ګندلو جامو کې وکا طواف ته اور پسې سخت صفا مروه و چکرې بس اصل حج خلاص شو شپې له کوشش وکړي بیا مینا تلاش نو په سبا له بیا درې وړ شیطانانو په بل بیا درې وړولې نو بس قصه د خلاص او په لومبیر وستیولې نو کوشش کوا چې د زوال نه مخ کې ولې خو کله زوال نه پسم ولې پروا نشته حتی که څه عذر د وجه نشپې ته ولې نوم تعالی خیر او په دویم مرض دا به د زوال نه پس ولې او د شپې موشتېش تاستا حج بس دا مېره آسانه طریقه و زمارو نو الله تاسو مونږ ټول بوتري کې حج دا سه خلق بوینه په حج کې چې حیران بشي غریبانا بے کسب سوق بډاګان رنزوران او څوک خلق په سیکلو باندې ګرځي خیر د حج متعلقه سباز خبرې پاتې دي او د مدینه منورې د سفر نو ابرت آینده جمعه کې ویم ان شاء الله د میروزو د کندې د پلیلی او خو وفات شوی دی
الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې وارثانو صبر ورکړي او د وډیګرام جهانگیر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو صبر ورکړي او د چارباغ احسان الله وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو صبر ورکړي او عمرزو مولانا محب ګل صاحب محب ګل مولوی صاحب ډېر نیک انسانو زموږ دلته باباجي سره وړه دورم کړی و او ټول زامن او رشتہ دار نو آسان وسی عالمان دي او وفات شوی ډېر نیک انسان الله دې هغه مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو صبر ورکړي د تی پوتې نه چې بیمار دی الله دې ولر صحت ورکړي